د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي سره له دې چې د پاکستان چارواکي برهان چې په زید مشهور و د داعش خراسان څانګې پورې تړاو یې ردوي، خو هغه بیا هم د دې ډلې له قومندانانو و. زلمي خلیلزاد دا خبره د المرصاد انګلیسي رسنۍ سره راپوره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. برهان چې په زید مشهور او د داعش خراسان د ډلې له مهمو قومندانانو او مخکښو څیرو څخه شمیرل کېده، څو ورځې مخکې د پاکستان د پنجاب په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. بل پلو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی چې هند ممکن برید ترسره کړي او اسلام آباد د هند پوځ د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته بې پروا نشي پاتې کېدی. خواجه آصف همدارنګه ویلي چې هند نه غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي او پاکستان هیڅکله هم په هند باور نشي کولی. په همدې حال کې د هند د پوځ لوی درستیز پاکستان ته په یو توند پیغام کې ویلي چې د سندور عملیات یوازې یو خبرداری و او که پاکستان خپلې کړنې سمې نه کړي، هند به ورسره د یو مسؤل هیواد په څیر چلند وکړي. عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی لندن کې د کډوالو چارو وکیل او د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. زه یوسف خان لالی یم. مارج صاحب ستړی مشئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم درته ښه راغلاست. وایم مارج صاحب، د خلیلزاد وروستۍ څرګندونې د څه په معنا دي؟ آیا پاکستان د داعش اصلي مرکز دی؟ مننه جناب لالی صاحب، تاسو قدرمنو تخنیکي همکارانو، لیدونکو سلامونه ترحمتمندي کوم. ګورې دا ډاکټر صاحب خلیلزاد صحیح ده، د امریکایي تابعیت لري یا د امریکا استازی و، سفیر و. په هر حال باندې بیرته بیا دې ته که وګورو دی افغان هم ده، مینه هم افغانه ده او په افغانستان کې تولد شوی سوی هم ده. په ځوانۍ کې درتلی د امریکا ته. نو بنا دا کله چې د پالیسۍ له مخې نه ډېر حق نه لري او احتیاط هم کوي، مګر بعضې وخت کې د افغانستان د زړهسوند دپاره یو څه نقل ورکوي. یو خبره خامخا کوي په مستقیم یا غیر مستقیم، خصوصا غیر مستقیم ډول باندې افغانان پوه کوي چې او څه روان دي. دا چې د داعش مسایل یاد کړي دي، دا مطلب دا ده چې پاکستان واقعا داسې پروژه لري کېدای شي تر شاید غربي ځکه داعش داسې ساده خبره نه ده چې تنهای پاکستان وکړی شي جوړېږي. پاکستان به د اسیا مرکزي او دغه خپله په دې سیمه کې شاید ماموریت ولري، ځکه داعش ریښې ډېرې زیاتې دي. حتی اصول کې چې په جنوبي افریقا کې هم اثرات دلیل شي، په کیپتود کې، په افریقا کې هم ډېر زیات دي، په عربي هېوادو کې جوړ شوي. خو د داعش نوم دال الف عین شین دولت اسلامي عراق و شام، دا په هغه وخت زبان کې جوړ شو چې په سوریه کې جګړې وي او په عراق کې بیا کله دا پروسه د روسیې د مداخلې په وجه باندې چې هم غوښتل د ډلې نه استفاده وکړي، په همدې استفاده وکړي، په همدې نوم باندې لاره په سوریه کې عملیات شروع کړل. بیا دا مسله ډب سوله و، د لومړی مشر چې و هغه اعلان کړ چې مړ شو. دا کیسې په هر صورت باندې په همدې شاته د غرب نړۍ لاس ته. نو بنا دغه لپاره د مخکې پروګرام دا ده چې دا ډله راولي افغانستان ته، له افغانستانه کېدای شي ایران ته او چین ته مرکزي اسد تهدید جوړ کړي. دا وجه ده چې د مخکې خلک خبروي، افغانانو ته اشاره رسوي، خصوصا امارات اسلامي چارواکو ته چې تاسې خبر اوسئ، خپل تدابیر ونیسئ او دا مسؤلیت هم اخلي. بل اړخ ته ډېر زیات فشار هم چې په پاکستان باندې راوړي، کېدای شي خلیلزاد د خپل ذاتي ماموریت دپاره هم دا کوشش وکړي چې دی یو خواته نسي، دی هم بدرول پکې ولري، ځکه دی د افغانستان په قضایاو کې د داود خان له وخته چې کله په نامه مجاهدین لاړل سپینې ماڼۍ ته له کارتر سره یې کتله، ویډیوګانې موجوده دی، ژباړه ده کوله، ژباړنه دی و یا ترجمان دی و. هلته کې بیا چې راغی پاکستان ته هم په تقریبا تر بن او تر دوحې پورې خوا د موږ ګورو چې په افغانستان په قضیو کې خلیلزاد مطرح و. اوس د دې نه هم ډارېږي چې له دې مسایلو نه لرې نه سي، د ماموریت خراب نه سي. بیا هم داسې شاید یا وړخ د خبرو دی، خو په ټوله کې دا مسله د افغانستان په ګټه ده، د خلکو چې خلک هوښیار سي، متوجه سي. مارج صاحب، څومره اوس مهال داعش په ټوله کې سیمې لپاره ګواښ دی؟ نه ګواښ خو هره ډله ګواښ ده، نه ځانګړې توګه داعش. ګوره داسې یوه مسله ده که موږ د سوریې مشر الشرس ورته وایي یا ابو محمد جولاني تقریبا ته 2 کاله مخکې فکر وکړي د هم د القاعدې غړی و
هم د داعش غړی و، هم لوی تورست و، په تور لیست کې و، په لاس منده انعام د ده باندې کې خو د سر که څوک یې ونیسي یې مړ کړي. معلومه ده رئیس جمهور ته په سپینه ماڼۍ کې ناست دي، رئیس جمهور د امریکا په ده باندې عطرونه وایي. حالات موږ ګورو بدلیږي. یعنی دا شیان ډلې تپلې جوړې کړي خلکو په لاس دي د خپل اهداف مقاصد دپاره. کله ورته تورست وایي او کله مثلا دولت او رئیس جمهوري هو د مقام په سترګو ورته ګوري. دا خپله د امارت اسلامي چارواکو باندې تور لیست کې و مثلا یا دوی باندې نامونه او دا مسایل کې ښودل سوي وو. مارم کله چې صفحه بدله سوله بل حالت راغی، دوی مثلا خپل جهاد کامیاب که، امریکا ورسره کېناستله په د دوحه کې او د جوی کې بیرته راغله، اوس یو دولت او ځواک او سیاست په سترګو ورته ګوري. داعش ډله باندې تقریبا یو وخت کې القاعده راپورته سوله، ډېره زیاته مشهوره هم سوله. حال در حالی که القاعدې نه کوم جای فتح که، نه کوم زور لښکر چاته وخو چا ولیده، او نه کوم مملکتو کې کوم ډېر دوی فعالیت وکړ. هماره دومره لوی تهدید یې جوړ کړی و چې د نیویارک چاپه کېدل او د 9/11 قصې منځته راوړل او خلک هلته مړه کېدل، دا ټولې ډرامې دي. داعش شان قصه ده. که چیرې وغواړي چې مثلا رای ولي تهدید جوړ کړي از مرکزي اسیا ته، چین ته، ایران ته، نو دا کېدای شي ډېره لویه دا خبره ده که پیسه ده، سلا ده او مصرف ده، هغه ډله بیا ورته جوړېږي خلکو را فقر نو د ایران یا پاکستان ول دا کډوال راوباسي په زور او په جبر باندې. دې ته بیا شاته برنامه جوړېږي، د فقر نه استفاده کوي، $100-200 څه ورکړي، ټول جذبې د شان. همداسې په افریقا کې لوږه ده، بیکاري ده، خلک بیکاره دي، تنده سته او لږه سته. نور هېوادو کې مثلا په خپل د عراق خواته سړی لاړ شي یا مثلا بنګلادیش ته، سومالیا ته او دې خواته ده، هند ته، په خپله پاکستان کې خصوصا بیا قبایلي سیمو کې و بلوچانو په دې کې، په ایران کې چې ورته زاهدان ته، سیستان ته، دې ځای خلک په فقر کې دي، ډېرې پیسې او ډېر عاید نه لري. نو همدا اوس مثلا ګوره مرکزي اسیا کې بعض ځای کې لوږه پیدا سوې، په تاجکستان کې مثلا زیاتره خلک سر کړي را روان دي اروپا ته راتښتي. په اوکراین کې بدبختي ده چې هغه لا یو شرقي اروپایي مملکت ده. په ازبکستان او ترکمنستان او قزاقستان کې هغه پخوانی حالت نه ده پاتې اقتصادي سیستم. دا خلکو نه بیا فقر استفاده کول راټولولې، داعش دوی ته تیار بسترونه هواري چېرته به چې دغه مثلا د سینګیان خلک او راپورته کړه ده یو غوریان دوی ته تاسو مسلمانان چې خپل دین نه مذهب دفاع کوي، دا راپورته کړه، دا بیا بل اخر مقابله کړه د چین دولت سره. چین دا کرا وځپله، څنډه ته کړله، کله چې څنډه ته سوله خو دوی په دښمنۍ سوله، اوس نو په دې په فقر او بدبختۍ کې ځوان کوي. د همدې له منځه خلک جذبوي په پیسو په زور باندې. نو بنا داعش تهدید ده، لوی تهدید ده، که دوی غواړي تهدید ته جوړوای شي په لویه پیمانه باندې. درست. دلته د دغه مارش صاحب په ډېر بښنه سره دلته د دغه تهدید سره د مبارزې لپاره د سیمې هېوادونو څومره ستاسو له انده هڅه کړې خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ په شمول د افغانستان ټول تقریبا په دې چې دا یو اشتباه له امریکا یا د غرب ناتو نه داسې وه د چې د نوم د سیمې نوم یې کوي. اوس ټول وایي چې داعش په موږ څه دا مربوط د عراق او شام ده، یا عرب د موږ سره ولې جنجال وکړو، یا موږ ته ولې راځي. دوی که چې عمومي او نومي ښی وایي، بیا نو خلکو پوهېږي چې افراطي مسلمانان او هغه خلک چې له دین او آیین سم خبر نه دي او منډې پسې وایي، هغوی بیا رښتیا منډې پسې ولي. نو بنان دا اوس فلحال نو زیاتره کې اوس ګورې په افغانستان کې چې د جمهوریت په وخت کې جنګ درلوده، دغه طالبانو سره مثلا یو خلکو ګزاره کوله، یا دا نه داسې کول، داسې اساسات ډېر موجود نه ویلې دا د دې خاورې بچان دي، د اردو یا د پولیسو یا د عام خلکو. اما د داعش په نوم چې څوک راوړاندې سه یا به کومه ډله ولیده سوله، فورا د خلک عام نر ښځې ټول به اساسات ښوده. همدغسې پاکستان کې د پښتنو قبایلو په سیمه کې، په کشمیر کې، په ایران کې، په دې ټولو ځایو کې اساس. او بل د دې هغه بنیاد معلوم ده چې دا ولې جوړ شوی، چا جوړ کړی ده، او دغه سیاسي حالات معلوم دي، ځکه دا ډېر زیات کار نه کوي. اما دوی مجبوره دي چې اوس بل ډله نه لري. بله پوښتنه دلته دا ده مارش صاحب چې ولې همیش د داعش مشران چې وژل کیږي پاکستان کې وژل کیږي؟ نه دا خو د پاکستان خو د یو ایالت د غربي نړۍ ده، مثلا د ناتو د غرب هم د خپل مقاصد لپاره جوړ کړی، بل چېرته بیا دوی ته مشکلات جوړېږي.
خبره بیا رسوا کیږي، مثلا خلک بیا ژورنالستان ته اجازه ورکول کیږي، مطبوعات بیا بحث کوي، سیاسيون بیا بل خواته کوم وخت بیا حقایق نه وایي. اما پنجاب بیا خو په خلک کوی دا تور انګریزان تقریبا انداز شي دی بیا نو د غرب برنامه او پروګرام مختبه د خو وایرات ته ځکه په پرهرات کې بیا څه کولای. بله ښه مارج صاحب که اوس منطقه یا په ټوله کې د همسایه هیوادونه یا په ټوله کې آسیایي هیوادونه له داعش سره که درسته مبارزه ونه کړي یا هغه کوم تدابیر چې دي هغه ورته ونه نیسي ورځ تر بلې خطرونه هم زیات شي د داعش له لوري، فکر کوئ منطقه او سیمه به کوم لور ته راله شي؟ ګوره یوه خبره زه باید وکړم په صراحت باندې، پروګرام لوی ده، برنامه لوی ده، غواړي چې افغانستان د جګړې نیابتي ډګر کې دلته باید اول ځکه چې په هندوستان کې هم وروستي بریدونه ترسره شول، بیا د هندوستان پولیسو د داعش غړي هم نیولي وو، ځکه دا وجه ده. دا هند او پاکستان دا جونه د غرب سره نږدې دي، دوی معمولا چاودنې او د قصې او د خبرې اول په خپل ځان باندې عملي کوي چې کراکرا بیا راسي نورو سیمو ته. دا چې په هند کې چاودنې وسولې، دا چې پاکستان کې هم یو څه ټکو ټوکه ده، همداسې اوس کراکرا راځي بیا سبا ته څوک ملامتېږي نه، ځکه مثلا که سبا ته چین وایي ولې پاکستان وایي خو دلته هم دا شان زه څه وکړم. مثال په سیاست په ظاهرا برنامه لویه ده، غواړي د ایران کې دننه یو بېثباتي رامنځته سي، ایرانیان پرې خبر دي، غواړي چې افغانستان ته او باګرام ته د جوړې ته جګړه راوړي، بیا نیابتي جګړې د سیالۍ ډګر جوړ کړي. خوشبختانه افغانان د دې مرستې چارواکي پرې خبر دي. مرکزی آسیا ته غوښتل کیږي چې ډلې ته پلې بدنه راوځي او تر دې ډله پورې چې تر دې حده پورې چې موږ ګورو ننوتلې هم دي. موږ د رحمانوف څو ورځې مخکې خبرې واورېدلې چې مثلا د واضح ویلې دلته اسلامي ډلې افراطیت جوړېږي او موږ دغه په وړاندې مبارزه کوو. درست. او ورته چې افراطیت وکړي موږ ګرفتاروو. درست. ایخوا د ترکمنستان او ازبکستان کې هم لږ حالات کړي، قرغیزستان کې بخښنه غواړم یو اسلامي ډله جوړه شوې، هغوی تورې پټګۍ په سر کوي. نو دا ټول د پکتو سره حالات ډېره مننه مارج صاحب، ډېره مننه. روان نو بنا باید ټول یو ځای سي. ډېره زیاته مننه مارج صاحب. مشوره دا ده چین سره یو غونډه مشترکه سره وکړي په دې شانګهای او په دې باندې وګوره زیات هغه نه کېږي. ډېره زیاته مننه مارج صاحب. سره خاص پاندې اجنډا باندې او تدبیر درست. بحث ته به دوام ورکوو، وروسته یوې لنډې دمې. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. د بحث دوام ته ښه راغلاست. مارج صاحب اوس به راشو د هندوستان او پاکستان مسئلې ته. البته چې څو ورځې وړاندې د هندوستان لوی درستیز ګواښ وکړ، ویل چې د سندور عملیات په ټوله کې او په ټوله کې هغه 12 ورځنی جنگ چې هغه صرف یو ډېره وړه برخه د جګړې څخه وه، اوس به اصلي جګړه اوس ترسره کیږي. دې ته اوس د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون ښودلی، ویلي دي چې هندوستان امکان لري چې پر پاکستان باندې یو ځل بیا برید وکړي. آیا تاسو هم دغه امکانات وینئ چې یو ځل بیا به هندوستان په پاکستان باندې برید کوي؟ زه ګمان نه کوم داسې جنګ دوی منځ کې اوسي. د پاکستان او د هندوستان جګړه کنټرول جګړه ده. د دوی د دواړو عامر ورته وایي یا د جنګ مدیر یو کس ده، مثلا غرب د امریکا ده، هغه دا مدیریت کوي. دا چې پاکستان ګورې دا څو موده مخکې بیا چین پلاوي راغلی و، چین ته بیا تللي و، لږ انحراف څه کوي یا مثلا سرغړونه څه کوي، بیا تهدید ورته جوړوي. د خپل افغانستان هم دوی ته تهدید ده، له هندوستان هم بیا دوی له هند ډېر ډارېږي، ځکه مستقیما په دوی حمله کې په 1955 کال کې پاکستان سم وویشته، سم یې بمبارد کړ. په هغه وخت کې هم بغاوتونه جګ سوي وو، دوی مطلق لکه د یو ایالت په سترګه باندې کله چې په 1940 کال کې جوړ سه تر 52 کاله پورې دوی ترغه چې جوړېدل ته انګریزان مستقیم خپله په ادارو کې کار کاوه. 52 کال کې له دوی سره د مدافع منافع او د ستراتیژیکو مشترکاتو تړون لاسلیک هغوی لاړل. داسې لاړل چې مثلا مشوره درته شته، جنرالان یو ISI اوس هم راځي د اروپا کې ټریننګ کېږي، بیرته ځي. نو بنا په هغه بنیاد باندې
وروسته له 250 کاله نو تاسو که فکر کوئ چې دغه جګړه نه ترسره کیږي مورد صاحب بیا ولې د دوی د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې کوي یو مهال چې کومه جګړه چې وه هغه هیڅ نه اصلي جګړه به اوس پیل کیږي نه هغه خو د دوی مجبور هم دي د خلکو لپاره د یو مسؤل په توګه باندې ولس سره خبرې وکړي اصل خبره ما دا کوله چې په هغه وخت کې چې کله دوی بغاوتونه شروع کړل سر راپورته کړل په هغه وخت کې تورونه هم وساته مشران ورته کبوټو کزیا ولا خدا کسانه ورل بیا بل اخر نس بیا هم ته امر وکړي چې وی وره بیا 15 کال کې وويشته پروسته بیا نو دی د غرب وخته بنگال سره جدا کی دا شیخ مجیب الرحمن دا کسان راپورته کړل بیا پاکستان ته بیا مزاحمت جوړ کړ غرب نړۍ ته په دې مزاحمت کې بیا هند ته وویل چې بیا وبله بیا جنگ سره کپ یوم کال کې بیا جګړه وسوله نو دا یو تهدید ورته اوسم کچېره چین سره بیا ډېر نږدې سي هغه پانګونې وکړي دلته اوس روسان راغلي دي په پاکستان کې د اوسپنې په ولیدلو کارخانو فابریکو کار کې دغه پروم رانوتلي دي چینایان د په ګوادر کې اوس ګرځي مثلا د پښتنو په سیمو کې راغلي دي او خلکو لیدلي دي بلوچستان کې کو ګوادر کې وی کراچۍ کې مثلا اوس په دفترونه لري د کمپنیانو په نوم د بل په نوم باندې نو دا سی پی کو دا څورته وایي دا روډ بیلټ دا پروژې لري کچېره دا حالت بیا ورتوي هم د سیوی ولا مثلا د آرام نه او کنه بیا دا جنگ کنټرول څنګه یو تاسو وایي چې دغه جنگ په ټوله کې امریکا کنټرولوي د امریکا ولسمشر کنټرولوي درست مطلقاً مخکې یې اړونې کتل او د امریکا مصروف او په سوریا او په غزا او د جو کې بعد ته ټلیفون وکړ تاسو غلي سه آرام سه په یو ټلیفون دواړه سره غلي سواله یعنی دوی ګمان کوم د جنگ بدون د اجازه نه وکړي درست فکر کوي مورد صاحب فکر کوي چې اوس مهال د هندوستان او امریکا اړیکې د دومره سره نږدې وي دومره د سره ښې وي وروسته له دې خبرو څخه وروسته له دې څرګندولو څخه چې ټرمپ وکړلې په ځانګړې توګه چې د پاکستان لومړی وزیر او د پوځ مشر هلته سپینې ماڼۍ ته لاړ نه ګوره دغه د پوځ مشر سپینې ماڼۍ ته نه ځي هغه غوښتل کېږي پروژه ورکول کېږي منګه ولې د پاکستان چارواکي دا 2 کاله دی خو د څو ځلې لاړل وغوښتل سوله هدایت ورکړ چې څو کې څونه کې دا اوس د بې ثباتي ته لمن وهي وو کله په افغانستان حمله کوي بیا ادرس هند ورکوي بیا دې خاطر بیا حمله کوي بیا کله افغانستان کې ادرس ورکوي هند په حمله کوي او دا حالات جوړېدل غواړي د تاسیم نه عام لکی بې ثباتي راولي ترڅو د امریکا په خبر تراکاسي کله چې هغه کاراکش کول څنګه د ایجان په ځای کې په سیاست کې یو غوغا یا مثلا یو غاټ پورته کول په وای نواني په یو د اجندای ادرس بل چې تور کول کیږي کار بل چې کیږي اجندا بل چې کیږي کله کله د خپل ځان لپاره چې خپل پروژه مختبوزي فرصت ځان ته پیدا کی او وخت ذخیره کی بیا ډیره د ډیره کې چر موضوع یعنی هندوستان اوس مهال دومره ځان نه دی پیاوړی کړی چې د امریکا له اثر څخه خپل ځان وباسي هغه ډېر احتیاط کوي هغه له شرق او غرب سره غواړي ښې اړیکې ولري بریالی دی پکې تقریبا تر ډېره زیاته پورې هغه کچه چې مثلا له وایي چې 10-15 کاله مخکې هندوستان کې وره غربت اوس نشته و ډېر پرمختګ کړی دا ډېر وړاندې تللی دي کار کړی ده اقتصادي پلوه هم کوم غښتل شوي دي دیموکراسي او سیاست کې ډېر ښه دي خلک هم ارامه شوي دي هغه مذهبي شخړې چې پخوا کله کله منځته راتلې هغه هم نشته او سیاسي مشکلات او ګوندونه دوی نه جو کې ټول په فضا د سوله د عمل کې ځوان کوي دا په خپل مملکت لوی پرمختګ په خپل زیربنا ودرېږي تکیاو کې خپل ځان خود کفا کې بس یې پر ځان باندې او د سیاست کې هم ته خرابري ولري خلک د آرامي امنیتي او ګډوډي د تمام سره نسی او د خلکو پرمنس کې عدالت او دیموکراسي لدل بله مورد صاحب غواړم هم دلته وپوښتم ځکه چې زموږ بحث هم
د سیمې په هیوادونه دی، پاکستان، همدارنګه هندوستان. غواړم د روسیې او اوکراین په تړاو تاسو څخه پوښتنه وکوم. غواړم ستاسو یو لنډ نظر ولرم په دې تړاو باندې. فکر کوئ چې دغه جګړه اوس څومره اوس مهال سخته شوه، نوره هم داسې لیدل کیږي چې د دغه جګړې پای ته رسول به یو ناممکن کار وي؟ نه، دا خو پای ته نه رسوي. که پوتین وغواړي خو دا نن ورته زلنسکي له منځه وړی سي. ماڼۍ دا ته ولې هغه تر ټولو مهم هغه کنسټرینس چې ورته وایي یا موانع د دغه جګړې د پای ته رسولو په اړه باندې څه دي؟ نه، دا مجبوره دي. دا جګړه کې خو پوتین د روسیا د امریکا دواړه ګټه ده. وسله یې ډېره ښه نورماله خرڅېږي، عسکر یې ټرېننګ کېږي، مواد څومره چې تیلو او خوراکي توکي چې روسي اروپا ته وړل قیمته کېږي، د روسیې په دې کې ګټه ده. که اوکراین ورانېږي، سبا ته دغه ټول بانکونه چې قرضې اخلي خلک یا ساختماني دستګاهې دي، فابریکې، دا د دوی په لاس کې دي. بیمه د کار څه ده، دوی ته ګټه رسېږي. مشکل نه لري په دې هکله باندې. متحدین چې وسلې استعمالوي، مجبور د دوی نه نوې وسلې بیا واخلي. دلته خبره دا ده چې پوتین غواړي دایمي دا مسله داسې حل کړي چې بیا دلته څوک سر راپورته نه کړي، او هغه ستراتیژیک نقطې او سیمې چې وي دا د تیار اشغال کړي دي. دا تقریبا پخوا اشغال شوي د سره دي، په دې کې دلته دردسر نشته. اوس امریکا له دې نه حق غواړي چې بعضې معدنو بعض ځایو کې هغه هم غواړي دلته سام ولري، تړلو لاسي کې هغه هم راغلی تړلو لاسي کړي دي. دغه فیصله چې وشي چې څومره د حق د امریکا ته کېږي او دغه سیمې دلته بېرته روسیې ته ورکړي، په دې تفاهم وسه. تفاهم په دې پاتې چې دی باید غړیتوب د اتحادیې اروپا وانخلي، د وبخښه د ناتو باید وانخلي او د اتحادیې اروپا. په دې کې باید یو ته وایي امریکا چې یو باید. نو خو بیا خو د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر سره وکتل، د دوی غونډه لکه دوی چې ویل ډېره مهمه وه. دا غونډه فکر کوي بې معنا وه؟ نه، هغه غونډه کې نور اجنډا نور مسایل هغه د دوی له واک هغه پورته ده. هغه د ډیپ سټیټ سرټوای په دنیا سره بریکي بعضې کورنۍ دي. دغه بروما په مثلث کې ځوان کې خلک سیمې ته بلاک اوټ سیمه ده، څوک هغه نه ورسي. جدا مسله ده. هغوی ته وایي کله کله داسې ناسې پټې کېږي، بیا کله دا اجنډا یو که دوه کاله بعد راوځي پلي کېږي. پخوا هم داسې ناسې رسوي دي. ورې مخکې پخوا درې وو، مثلا چرچل کېناسته وو، ستالین و، مثلا روزولټ و، درې ورسره په سفارت روسیا په ایران کې، بیا وروسته په همدې کریمیا کې کېناستله په 1993 دوی تقسیمات هغه لویې فیصلې چې کوي دا دوه هېوادونه. موږ ته د اوکراین مسله کې دغه دوه شی پاتې دي چې اوکراین یا ناتو ته یا اتحادیې اروپا ته یوه ته باید راسي. په دې تفاهم وشي جګړه په یوه ورځ ختمېږي. کور آباد. جګړه ټوله د دنیا کنټرول ده، د زبرځواک هېوادو په لاس کې. کور آباد. د نړیوال چارکارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم او ډېره مننه ستاسو له ګټورو معلوماتو. عزتمندو لیدونکو، د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.